د امریکا لخوا طالبانو ته ډیر بد اختر. تازه امریکا طالبانو ته څه اختر ورکړی دی؟ له طالبانو یې څه غوښتي دي؟ جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. که طالبان په خپل ژمنو عمل ونه کړي خپل اقدام کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي که طالبان په خپل ژمنو عمل ونه کړي موږ خپل اقدام ته چمتو او لیوالی او وړتیا هم لرو. نت پرایس افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو ډیریدو ته په اشاره ویلي د هغو ګواښونو را څرګندېدو ته هیڅ کله اجازه نه ورکوو چې امریکا او متحدین یې وننګوي او په قاطعانه ډول به د داسې ګواښونو پر ضد اقدام وکړو. د پرایس په وینا تیر کال مو په څرګند ډول ولیدل چې کله طالبانو د القاعده ډلې مشر ایمن الظواهري ته کابل کې پناه ورکړه نو امریکا هغه له منځه یووړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ایران کې د القاعده ډلې د نوي مشر سیف العادل د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو راپور ته په اشاره وویل د دغه سازمان ارزونو سره زموږ ارزونې هم اړخ لګوي او د القاعده ډلې مشر ته پناه ورکول له ترهګرو څخه د ایران د ملاتړ یو بله بیلګه ده. ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویلي چې القاعده ډلې د مخکینی مشر ایمن الظواهري له وژل کېدو وروسته سیف العادل ته د دغې ډلې مشري سپارل شوې او د دوی ارزونې ښایي چې نوموړی اوس مهال په ایران کې دی. په ورته وخت کې ایران د یاد سازمان ارزونه رد کړې ده. ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ ویلي د القاعده د تش په نوم نوي ټاکل شوي مشر ادرس ناسم دی او دا ناسم معلومات د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته زیان اړولی شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.